زینه دا اوږدمهاله دا مودو جګړه ده دا د توحید او د تسلیس د عقیدو جګړه ده یو طرف پاکه بنسټیزه اسلامي. افغانستان کې د رسنیو سرلاري له تاریخي مخینې مشره او ملي رسنۍ د افغانستان ملي رادیو تلویزیون. افغانستان کې د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته یې پرده تر پخوا ډېره ښکلې شوې او د لیدونکو ګراف یې ورځ تر بلې په لوړېدو دی. د کمپیوټرونو تر شا ناست کارکوونکي د پخواني حکومت دي. نه یوازې له دندو نه دي لرې شوي، بلکې دلته یې د وړتیاوو لوړاوي ته روزنیز سیمینار جوړ شوی. خالي بستونو ته یې نوي ګمارل کېدونکي کارکوونکي د ازادي سیالۍ له لارې راځي. د ټلویزیون له پخوانیو کارکوونکو یې ګوته په شمېر هغوی له دندو ګوښه شوي چې په مالي او نورو برخو کې د فساد ښکاره او مستندې دوسیې لري، او په بهر کې میشتي تبلیغاتي دستګاوې هم وخت ناوخت پر ورته موضوعاتو استخباراتي پروژې پر مخ وړي او موخه یې له یادو کارکوونکو سره خواخوږي نه، بلکې د اسلامي امارت د بدنامي ناکامي هڅې دي. یو څو کسه غرب ته تښتېدلي خلک چې دوی ته یو پروژه ورکول سوي تبلیغاتو په برخه کې، نو د هغو تبلیغاتو د یو سوژې برابرولو لپاره دغسې ځینې افواهات کله ناکله راپورته کېږي. ولې په افغانستان کې دغسې نه ده. اصلا دلته هغه د مخکیني کارمندان اوسني کارمندان دا کیسې اصلا مطرح نه دي. یو ځل چې کله عمومي عفوه وسوه، هغه عمومي عفوه نور کیسه ختمه سوې ده. او دلته په افغانستان کې دغه اوسني کارمندان که څوک تلویزیون ته راسي، په تلویزیون کې وویني 5 نفره به نوي خلک نه وي. هغه نوي خلک کم راغلي د هغه علت به دا وي چې یو چا به وظیفه پرېښي، څوک به تقاعد سوي، کوم بستونه به خالي سوي، یا ځینو اشخاصو ته به نویو چا ته اړتیا وه، هغه خلک به راغلي. نور ټول هغه مخکیني کارمندان دي. او دا مخکیني کارمندان او اوسني، یعنې د موږ هڅه دلته دا ده چې دغه مخکینی او اوسنی او دا نوم اصلا بیخي نه وي. یو څه چې مثلا د بیرون نه کله ناکله ځینو اشخاصو یا د چا په اړه باندې ویل کېږي، هغه دغسې یو څوک چې په د اوسني حالاتو کې هم د جمهوریت د وخت هغه فساد، غلا، نه کار کول، یا په ځینو برخو کې په ځینو نارواوو کې ښکېلي، کله چې په اړه باندې امارت اقدام اخلي، بیا په رسنیو کې یو خوا بل خوا څه نوم نه ورکول کېږي. یا مثلا که یو څوک منفکېږي، دا طبیعي خبره ده. اوس د امارت خلک موږ تاسې وینو، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه باندې یو څوک بست یې لوړېږي، د یو چا بست ټیټېږي، یو څوک د یو چا وظیفه تغیرېږي. ولې کله چې هغه د تېرې ادارې د کسانو د یو چا په وظیفه باندې دغسې یو تغییر راځي، هغه دوی ګواکې دا هغه برخورد ورسره کېږي، یعنې هغه د جمهوریت د وخت ضد ورسره پاللی کېږي. ولې دغسې نه ده. یعنې دا که په اداره کې تغییر راځي، تبدیل راځي، یا له لویه سره د حکومت په کچه باندې، دا په ټوله اداره کې او د هر چا په وړاندې باندې راتلی شي. نظر تیر ته د ملي رادیو تلویزیون رهبرۍ یوه هڅه چې واقعا د ستایلو ده، هغه دا ده چې اوس کار وړ کسانو ته سپارل کېږي، مستحق کسانو ته سپارل کېږي. یوه لویه ستونزه په تېرې ادارې کې، البته په ټوله نشم ویلی، خو تر یوه حده پورې د واسطې ستونزه دلته موجوده وه. که له چا سره د اشنایي درلودله یا واسطه درلودله، نو دلته په دنده ګمارل کېدلې، او که نه نو برخلیک دې نه و معلوم. پر میز راټول دا کسان د خپرونو د بیا کتنې د کمیټې غړي دي او د خپرونو لا معیاري کېدو لپاره پر بحث راټول دي. اسلام سره ښکاره په ټکر کې خپرونې لا له وړاندې له نشراتي نوملړه ویستل شوي، خو اوس یې دا اړخ ارزول کېږي چې څومره د خلکو له ذوق او افغاني ټولنې سره برابرې دي. د جمهوریت د وخت هغه خپرونې چې هغه ښکاره له اسلام سره په ټکر کې وي، هغه په همغه وخت کې له بینه تللې دي، او د هغه په ځای باندې نورې خپرونې رامنځته سوي دي، یا هم تکرار خپرېدو چې کرار بیا نورې خپرونې رامنځته سوي. ولې د خپرونو د لا معیاري کولو په خاطر باندې، هغه د ولس غوښتنو ته په کتو باندې، یا هغه د ملي رسنۍ د مسؤلیت د ادا کولو په خاطر باندې، موږ د خپرونو د بیا کتنې لپاره یو کمیټه رامنځته کړه چې په هغه کې تقریبا 13 یا 33 نفره شاوخوا په دې کمیټه کې راټول شوي، د عمومي رئیس صاحب، د ما او د نورو رئیس صاحبانو او مسلکي اشخاصو، امیر صاحبانو په شمول باندې.
او د خپرونو د بیا کتنې لپاره مو یو چیک لیست جوړ کړی و. هغه چیک لیست له نوم نه رانیولې بیا تر اخر پایه پورې چې په خپرونه کې د غږ کیفیت، ایډیټ، ضرورت او مصارفاتو په دې ټولو باندې بحث کوو. په دې جریان کې د موږ 18 خپرونې له سکیجول نه لوېدلې دي او نوې خپرونې مو رامنځته کړې دي. د نوې خپرونو کې لا هم هغه 18 خپرونې چې د لیست نه لوېدلې دي، د نویو خپرونو د بیا پیلولو لپاره یوه خپرونه بیا په کمیټه کې ارزوو، بحث پرې باندې کوو او هغه ایجادوو. البته دغه ایجاد مو د ضرورت په بنا ده، نه لکه په تیر جمهوریت کې ځینې خپرونې ایجاد سوې وي چې هغه د صرف د ځینو پروډکشنونو دپاره وي، یا د فحشا، ناروا یا د غربي کلتور د واردولو د په خاطر باندې. دغه خپرونې نوې خپرونې چې هغه به له هېواده په هر اړخ کې د دفاع لپاره به یې او د ولس غوښتنه به یې، د نظام غوښتنه به یې، دغسې یو څه دي. په ملي ټلویزیون کې د تغییر یا د بدلون لپاره د یو کس خبره هم نه ده چې یو کس مثال په دې کې بدلون راولي. د افغانستان د اسلامي امارت رهبرۍ پریکړه وکړه چې تقریبا 10 کسیزه کمیټه وټاکي. د 10 کسیزه کمیټې څخه هدف دغه و چې په دې خپرونو کې هم په محتوا کې، هم په منځپانګه کې او هم د خپرونې په شکلي بڼه کې باید بدلون راشي. هماغه و چې په ځینو خپرونو کې ډېر ښه بدلونونه راغلل. مثال هغه موضوعات یا سوژې به هغه دغسې وي چې د اسلامي او ملي اصولو سره شاید په ټکر کې وي یا برابر نه وي، مګر اوس هغسې برابر دي. اوس موږ هڅه وکړو کوښښ دغه دی چې د ملي وحدت لپاره کار وکړو. پخوا به داسې و چې زیاتره وخت موږ به چې نشرات کتل په افغانستان کې، که هغه په ملي ټلویزیون کې وو که د ملي څخه د باندې وو، زیاتره به د ملي وحدت یا د ملي یووالي لپاره کار نه کېده. اوس د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره که زموږ ګزارشونه دي، که زموږ خپرونې دي، یوازینی هدف زموږ دغه دی د خپرونو څخه چې ملي وحدت تامین کړو. د ملي ټلویزیون خپرونې د اسلام له مبارک دین، د اسلامي امارت له پالیسۍ او افغاني ټولنې رنګ اخلي او همدا لیکل شوې پالیسي هم د توشیح لپاره ایښودل شوې ده. ملي ټلویزیون نشراتي پالیسي لري او موږ خپله په نشراتي پالیسي باندې تقریبا 2 میاشتې کار کړی ده او هغه نهایي سوې ده. مشرتابه ته تللې ده او د منظوري لپاره ورته انتظار کوو. هر دولت د خپل پالیسۍ مطابق خپل نشرات برابروي. د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره د افغانستان د ملي ټلویزیون په نشراتو کې هغه خپرونه ور اضافه شوې چې هغه د افغاني کلتور، د افغاني عنعناتو او د افغاني ملي او دیني او اسلامي ارزښتونو سره مطابق وي. ملي ټلویزیون د افغانستان د خلکو رسنۍ ده، د افغانستان یو پخوانی ټلویزیون دی، د افغانستان د ټولو خلکو استازولي کوي. نو په دې ټلویزیون کې باید داسې خپرونې نه وي چې په یو قشر یا په یو طبقه پورې وړل شي. دلته باید ملي خپرونې وي او د ملي ټلویزیون له نیکه مرغه اوس ټولې خپرونې ملي دي. تاسو وګورئ موږ په ملي ټلویزیون کې د یو بېلګې یادونه کوم چې اوس له نیکه مرغه ملي ټلویزیون کې هغه د نطاقانو قیافه چې ده، هغه د نطاقانو کړه ورچې دي یا د نطاقانو کوم هغه په ملي او اسلامي بنا باندې ولاړ کوم لباس چې دی هغه اوس لیکه لورایه ښکاري. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې موږ تاسو په ملي ټلویزیون کې چې اوس ګورو د پام وړ بدلونونه په دې خاطر راغلي دي چې موږ د ملي ټلویزیون هرې برخې ته که وګورو هغه نشرات یې د اسلامي او ملي ارزښتونو پر بنا باندې ولاړ دي. نو د ملي ټلویزیون نشرات اوس مهال داسې یادونه کېدله چې شاید کته لاړ شي، په کته باندې روان دي، خو اوس مهال چې موږ ګورو دغه نشرات په بره باندې روان دي، ورځ تر بلې پرمختګ کوي او ورځ تر بلې په دغه نشراتو کې د پام وړ بدلون راځي. اما قسمی که از نام رسانه ها پیدا است که پل ارتباطی بین مردم و حکومت. رادیو تلویزیون ملی افغانستان اولین رسانه است که در صدد ازی است تا صدای مردم به گوش مسئولین برسانه و پاسخ مسئولین به مردم برسانه. دا بیا په ګرځنده ټلیفون کې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د خپرونو کاریال یا اپلیکیشن دی. د ګڼو نورو ځانګړنو ترڅنګ یې یوه دا ده چې مینوال یې د ملي رادیو تلویزیون ټولې خپرونې په کم انټرنیټ کتلی شي. 4 رادیوګانې هم 24 ساعته د همدې کاریال له لارې اورېدل کیږي. یوازې دا نه بلکې یاد اپلیکیشن هم د ملي رادیو تلویزیون د کارکوونکو له لوري جوړ شوی دی. یوه مهمه لاسته راوړنه چې هغه په ملي رادیو تلویزیون کې نوې وه او دا د ملي رادیو تلویزیون دپاره یو اپلیکیشن موږ ایجاد کړو. نن سبا خلک تر تلویزیون موبایل ته ډېر لاسرسی لري او موبایل ډېر استعمالوي. بیا خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته یو څوک برق نه لري، هغه سیمو کې چې هغه موبایل لري ولې تلویزیون نه لري، ځکه که برق نه وي نو هلته تلویزیون هم نشي کارولی.
دې ټولو اړتیاوو ته په کتو باندې موږ د انډراید او د آیفون لپاره یو اپلیکیشن رامنځته کړو چې په هغه اپلیکیشن کې موږ ډېرې دغسې ځانګړنې جای په جای کړي دي چې هغه په افغانستان کې بل اپلیکیشن کې نشته. لکه په هغه کې موږ ټول سوشل میډیا څه اکاونټونه څه پلیټفارمونه چې دي هغه ټول جای په جای شوي دي. یو ښه والی یې دا ده چې کله یو خبر کتلی کېږي نو په وروستو کې هغه خبر بیا که انټرنیټ موجود نه وي نو ته هغه ته لاسرسی به لرې ګورې به وي دغسې د ویب سایټ د برخې هغه کوم ورځني مواد چې راځي. ځینې لویې ویډیوګانې چې هغه لکه د مستنداتو په برخه باندې موږ اوس لګیا یو دغه ځینې برخو کې مستندات جوړېږي هغه مستنداتو دپاره هم ځانګړې یو برخه ورکړې چې هلته ویډیو پکې رااخلو او هغه تر خلکو پورې رسېږي. موږ په دې خپل چوکاټ کې 4 تلویزیونونه لرو. 4 سره تلویزیونونه موږ هلته په دې اپلیکیشن کې جای په جای کړي دي چې هر څوک کولی شي هر تلویزیون چې غواړي د خپل موبایل له طریقې یې په ژوندۍ بڼه باندې وګوري. ایجاد اپلیکیشن موبایل برای رادیو تلویزیون ملی به نام ملی که دارای توانایی خیلی زیاد می باشه. نشرات زنده 4 تلویزیون ملی، تلویزیون ملی نیوز، ملی سپورت و تلویزیون تعلیمی و تربیتی. نشرات زنده 4 چینل رادیو ملی افغانستان، رادیو صدای شریعت، رادیو ترنم و رادیو تعلیم تربیه. در کنار از او این نشرات زنده چینل های تلویزیونی و رادیویی به اساس کیفیت و سرعت اینترنت است که در سراسر افغانستان به هر کیفیت و سرعت اینترنت که متنا داشته باشن میتونن چینل ها را بیننده و شنونده باشن. یو ښه کمال مو دا پکې راخیستی چې د انټرنیټ کیفیت ته په کتو باندې یعنې که څوک انټرنیټ تیز ولري هغه ته به لوړه کوالټي تصویر ورکوي، که یو چا انټرنیټ کمزوری هغه ته به هغه کیفیت د تصویر کمزوری ولې داسې د تلویزیونه باید بې برخې نه سي وایي. مثال ته 4 رادیوګانې دي او هغه رادیوګانې ټولې په ژوندۍ بڼه باندې اورېدلی شي. حتی اف ام رادیو په ټوله نړۍ کې خلک اورېدلی شي. یو بل کار مو دا کړی دی چې په رادیوګانو کې ځینې خپرونې کله یو چا تېرېږي مثلا د 7 بجو خبرونه دي هغه په 7 بجې باندې یو څوک بل څه باندې مصروف دي. د 7 بجو خبرونه دی کولی شي د رادیو نه لاندې په ارشیفي ډول باندې تر 4 ساعته پورې هغه خپرونه بلته ورته پرته وي. نو دا په نشراتي برخه کې یو لویه لاسته راوړنه یادولی شي. دا اپلیکیشن چون په افغانستان کې نور رسنۍ هم دغسې اپلیکیشنونه لري ولې هغه ځانګړنې یا هغه وړتیاوې که څوک یې سره پرتله کړي عام خلک یې ډاونلوډ کړي وایي ګوري. ملي رادیو تلویزیون به دا لومړنی ځل یو نوښت یو لومړنی هغه ښه والي ټول هغه څه چې افغانان یې غواړي هغه مو په دې اپلیکیشن کې جای په جای کړي دي. او دغه د اپلیکیشن جوړښت مو یعنې سورس کوډ یې خپله د موږ سره ده، جوړښت یې خپله د موږ سره ده. د دې اپلیکیشن دغه له لویې سره هغه پلان او د دې سره هغه ډیزاین دا د موږ سره ده. موږ د خپل آی ټي په برخه کې د ان ټي ای بست کې یو اعلان کړی و او د هغه لپاره تکړه او مسلکي همکاران را پیدا کړي دي. موږ خپله دغه موږ د آی ټي د عملیات خپل نوښت او په دې باندې کار کړی الحمدلله توانیدلی یو چې دا اوس معمولا نشرات پکې روان. اپلیکیشن که خیلی چیز مهمی است. ما با همکاری بخش آی تی خود توانستیم یک اپلیکیشن خوبی بسازیم و فعلا دو ما فعالیت داریم، نشرات زنده داریم. در کنار از او ما قبلا ما کل تلویزیون ما به گونه لایف نشر نداشتیم، این تا زمینش نبود، ولی ما فعلا کلا تلویزیون ما به شکل زنده نشرات میکنیم از صفحات خود و همچنان رادیو که قبلا نبود بخش صفحات ما به نام رادیو چیزی نداشتیم، اما ما فعلا یک بخش نشراتی مختص در صفحات مختلف در رادیو داریم که کلا نشرات رادیو را پوشش میده به شکل زنده، حتی به شکل زنده ما برنامه رادیو را ما نشراتش داریم. همینطور موارد زیادی است که ما خلاقیت است که ما در امی اواخر داشتیم. دلته د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لپاره د یوې خپرونې د ثبت چارې روانې دي. د کامرو او ګرځنده سټوډیو په ګډون ټول تخنیکی وسایل خپله د تلویزیون مال دی. په داسې حال کې چې د تیر حکومت پر مهال به د ډیری دغه ډول خپرونو د ثبت لپاره تخنیکی وسایل او د ثبت کارډله د لنډ مهال لپاره په کرایه نیول کېدل او پراخ لګښتونه به یې هم ټول د تلویزیون له بودیجې ورکول کېدل. ملي رادیو تلویزیون د تخنیکي وسایلو لګانه الحمدلله غني ده او په دغه له فتحې راوروسته دې ته خورا لوړ کار شوی ده چې خپله ملي رادیو تلویزیون په خپله پښو ودرېږي. متاسفانه په جمهوریت کې چې دغه د کارمندانو او ملګرو نه یې اورو ترتیب داسې و چې په جای د دې چې دلته خپل وسایل واخلي یا هغه پیسې چې دوی به بیرون یو پروډکشن ته پرې ورکولې په هغه به یې دلته 2 چنده وسایل اخیستلی شول، هغه نه اخیستل کېدل، د بیرون نه به کرایه راوړل کېدل ځکه په هغه کې شخصي ګټې وي.
حتی شرکتونه خلکو جوړ کړي وو، یعنې خپل شرکت مثلا یو مشر به راولاړ سوی و، یو شرکت به یې درلود چې هغه سره به بیرون نه هغه اجناس په کرایه راوړل کېدل او دلته به استفاده ځینې کېدله. ولې دې کار نه کېدو چې په هغه برخه کې دوی خپل وسایل واخلي او خپله استفاده ځینې وکړي. په دې برخه کې الحمدلله کار کړی ده او اوس تقریبا موږ څه ته اړتیا نه لرو. هر هغه تخنیکي وسیله چې هغه د یوې رسنۍ لپاره پکارېږي موږ هر څه خپل لرو. داسې کمبودي به وي، ولې د کمبودي د له منځه وړلو لپاره لا هم هڅې روانې دي چې موږ د ولایتي برخه او دلته په مرکز کې هغه ټولې برخې لکه څومره چې مناسبه وي هغه پښو ودرو. با پرودکشن های بسیار بزرگ پول گزاف مصرف میشد، اما مسئولیت کاری در دست ما نبود. زمانی که تغییر حکومت آمد صلاحیت کاری به دوش ما داده شد، ما فکر بکنیم که چینل سپورت داشتیم. چینل سپورت ما یک کامپیوتر داشت. یک کامپیوتر از او وقتی که برنامه کرکت، فوتبال، والیبال یک چیز میشد باز پرودکشن های بیرونی را می آورد پول گزاف میداد. ما به می حساب گفتیم ما افغان هستیم، از این افغانستان هستیم، باید ما یک چیز جور بکنیم و خوشبختانه که جور کردیم. د ټلویزیون خپرونې پخوا د ترکمن عالم سټلایټ له لارې خپرېدې. هغه سټلایټ چې نه یوازې د افغانستان کورنۍ رسنۍ پکې خپرونې نه لرلې بلکې په آسیایي هیوادونو کې یې پوښښ خورا محدود و. د رهبرۍ له هر اړخیزې ارزونې وروسته اوس د ملي راډیو ټلویزیون خپرونې یا سټلایټ ته اوښتي او د لیدونکو د ګراف د لوړوالي یو لامل یې همدا بلل کېدای شي. ملي راډیو ټلویزیون مخکې په ترکمن عالم سټلایټ په نوم باندې هغه کې خپل نشرات درلودل چې په هغه کې هیڅ افغاني چینل وجود نه درلود. یو چینل چې هغه هم د نظام په خلاف باندې یا د اسلامي نظام د افغانستان په ضد باندې جوړ شوی ده، همغه یو چینل پکې و. د موږ ټولې داخلي رسنۍ هغه په یاسټ سټلایټ کې دي. نو ملي راډیو ټلویزیون هم غوښت چې همدې یاسټ سټلایټ ته راشي. یو بل نیمګړتیا د هغه سټلایټ دا وه چې په ګاونډیو هیوادو کې یا خصوصا په اسیا کې د هغه نشراتي برخه کمه وه. یو بل نقص چې درلود هغه علت دا و چې موږ ته په کوم څه قرارداد شوی و د سټلایټ لپاره کوم بیټریټ د نشر کوم اندازه چې راکول شوې وه هغه په قرارداد کې غالبا 18 MB وه او راکول کېدل 15 MB. دې شیانو ته په کتو باندې کوشش مو وکړو چې موږ یې تغییر کړو. بله خبره دا وه چې له دې سره هغه تصویر کیفیت کمزوری و. یعنې که تاسې مخکې د یو کال وړاندې د ملي راډیو ټلویزیون تصویر او اوس سره مقایسه کړئ بیخي له ورایه هغه تغییر پکې معلومیږي. بله خبره دا ده چې کله به هم یو چا دغه په افغانستان کې یو څوک تلویزیونونه نیسي یا یې ګوري دلته هغه د ډیجیټل برخه کمزورې ده، هغه ټول د سټلایټ نه هغه ډیشنټونه رااخلي او د هغې طریق نه هغه خپل نشرات ترلاسه کوي. نو که معمولي به م یوه ذره دغه د ډیش کاست دغه زاویه تغییر سوه نو ملي تلویزیون به یې له لاسه ورکاوه او دا مناسب هم نه وه چې د افغانستان ټولې رسنۍ د ملي تلویزیون په خاطر باندې له لاسه ورکړي. نو یا به یې ملي تلویزیون نیو او یا به یې دغه نورې رسنۍ په ډېر کم تغییر باندې به یې ډېری وخت ملي تلویزیون له لاسه ورکړی. ښه مو وګڼله چې دغه ټولې رسنۍ د افغانستان ټولې رسنۍ چې کوم سټلایټ کې دي ملي تلویزیون په همغه سټلایټ کې هغه شخصي ګټې چې پخوا په دې کې چا لټولې او کوشش یې دا و چې ټولې رسنۍ شخصي رسنۍ هغه په یو سټلایټ کې ملي تلویزیون په بل سټلایټ کې هغه مو راخیستی ده او یا سټلایټ ته راغلی. لکه مثلا پخوا درته ووایم پخوا موږ ته 1 MB دغه د سپیس په لحاظ باندې موږ چې کوم سټلایټ فضا ته روان 1 MB به $3,200 راکول کېده، اوس په $900 راکول کېږي. پخوا موږ دغه د سټلایټ په برخه کې دغسې څه نه درلودل چې موږ له هغو ساحو نه چې هلته انټرنیټ کار نه کوي یا انټرنیټ ضعیف وي او یا هلته هېڅ انټرنیټ وجود ونه لري، له هغه ځایه چې موږ پخوا نشرات نه سوی کولی یا که به مو کول هغه به له شخصي شرکتونه شخصي پروډکشنونه څه وسایل به خریداري کېدل په کرایه باندې، البته په کرایه به راوړل کېدل او له هغه چې به هغه د یوې ورځې یا د څو ساعتو په بدل کې به ډېر لوړ قیمت ورکول کېدو. اوس مو د هغه په مقابل کې خپله موږ په دې سټلایټ کې د بکهول لپاره یو جدا سپیس لرو د هیواد په هر ځای کې
لکه مثلا دغه د مهاجرینو موضوع چې تاسې یاده کړه، یا د راتلونکي لپاره هر چېرته هغسې ضرورت کېږي د موږ د ملي راډیو تلویزیون له طریقه چې هغه موټر تر هغه ځایه پورې ځان رسوي، اوبیوان ځي او هغه ځای ژوندي نشرات راکوي. په ادارو کې د تیرې ادارې د فساد ریښې تر دې نشراتي ادارې هم را رسېدلې وي. له شرکتونو سره له شویو قراردادونو نیولې، بیا د موټرو تر ټانکیو د دې فساد کچه د لګښتونو له اوسنۍ کچې سره له پرتلې له ورایه ښکاري. متاسفانه دلته یو عموما په ټول افغانستان کې مخکنی کومه اداره چې تېره سوې وه دا پټه نه ده او ټول خلک یې ویني چې دلته فساد و، ناروا و او ځینې پروژو پیسې او ځینو کارونو هغه شخصي جوبونو ته تللي. ملي راډیو تلویزیون کې هم دغسې څه و موجود و چې عملا دغه اوس هم په ځینو برخو کې موږ د ځینو شرکتو پیسې راګرځولې دي او ځینې شرکتونه مو بلاک لیست کړي دي او ځینو برخې مو راپلټلې دي. طبیعي خبره ده څه به و. تر ډېره حده پورې الحمدلله دغه شفافیت برخې ته راګرځېدلي یو، هغه اداره شفافه ده، هغه کارونه اوس شفاف سوي دي. لکه یو مثال یې زه درته وایم، په مالي ریاست کې موږ د تیلو په برخه کې تېر کال دسمبر په میاشت کې د موږ 1000 لیټره تیل مصرف سوي دي، خو سږ کال په ثور میاشت کې بیا 4000 لیټره تیل مصرف سوي دي. سره له دې چې هېڅ موټر موږ 40 موټر لرو، هېڅ موټر مو دغسې نه ده راګرځولی شي. هغه موټر دی موږ یو چا ته ووایو چې نه ته خپرونې ته مه ځه، تلویزیون همغسې روان ده، موټران همغسې ګرځي. تیل به پخوا نهایت ډېر مصرف کېده، یعنې که ووایو په یو نیمه میاشت کې به 1000 لیټره تیل مصرف کېده. په داسې حال کې چې اوس په میاشت کې تر 4000 لیټره تیل مصرفېږي، نو یعنې هغه د نیم نه مصرف بیخي راکم شوی دی. مخکې به د تیلو په موردو کې فساد ډېر زیات و، توزیع کې به یې فساد ولو، همدارنګه تیل به هوایي ورکېدلو. نو اوس لله الحمد هغه ټول موضوعات ختم شوي دي او نهایت شفافیت راغلی دی. قسمت جمعآوری عواید قبلا نظر به اسناد دوسیه ما می‌بینیم که خیلی پراگندگی بود، عواید به شکل منظم جمعآوری نمی‌شد و تا حدود عواید حیف و میل می‌شد. ما از قبل خیلی اسناد در اختیار داریم که عواید جمعآوری نشده، شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی باقیات دارند پیش ما تا سالهای 85 شروع تا فعلا باقیاتشان تصفیه نشده. این عدم تصفیه باقیات، عدم پرداخت عواید به معنای بودن جعل، به معنای بودن فساد در سیستم هوایی بوده. فساد یک فرهنگ شده بود، یک فرهنگ بود برای مردم. زمانی که فساد در خون و رگ و ریشه مردم که بره، او فساد بالاخره از بین میره. خوشبختانه فساد از بین رفت. حال فساد از بین رفته که ما با پول بسیار کم فکر بکو که ماشاءالله قوی ترین ماستر کنترل در سطح افغانستان ما داریم، قوی ترین استودیوها داریم، قوی ترین وسایل تکنیکی داریم. یک چیز بسیار عمده را براتون بگویم که ما در تاریخ 24 اسد 28 اسد شاهد حال تمام مردم افغانستان بود که ما از 4 محل همزمان نشرات داشتیم، از 3 محل همزمان نشرات داشتیم. فساد در کل فساد اداری اگر مشخصا بگوییم اما پله ها یا پایه های خود داره. به خاطر از بین بردن فساد راهکارهای مناسب باید گرفته شود که فضل خداوند فعلا راهکارهای بسیار خوب منظم گرفته شده. عاملین فساد تشخیص میشه، عاملین فساد بالاخره به پنجه قانون سپرده میشه و در قسمت پروسیجر طی مراحل تدارکاتی اسناد راهکارهای بسیار خوب منظم است، مطابق طرزالعمل بودجه ملی، مطابق اصول تدارکاتی. تمام قراردادهای ما به شکل منظم در پروسه تدارکاتی میره و مراحل تدارکاتی بسیار به شکل شفاف، چیزی که مواد قانون تدارکات و مواد سند بودجه ملی امارت اسلامی ایجاب میکنه پیش میره. دا د ملي راډیو تلویزیون د کارکونکو د لیږد موټر دی.
چې پر دروازو او ښیښو لګېدلی سټیکر یې نه یوازې د ملي ټلویزیون لپاره له لګښت پرته تبلیغات دي او دغه برانډینګ یې د خبري پیښو په پوښښ کې هم ښه ثابت شوی دی. د برانډینګ د تغییر لپاره یا په دغه موټرو باندې سټیکرو د لګولو لپاره ډېر دلایل موجود وو. یو دلیل یې دا و چې دغه موټرو چې هغه کارمند خپله کله که د یونیفورم واغوندي د یو ملي رسنۍ هغه که په یو میدان کې په یو جلسه کې په یو سټیج کې چیرته هغه به خپل هغه ځان یو مسؤل شخص حس کوي، یعنې هغه به هلته دغسې یو حرکت نه کوي چې هغه خدا نخواسته غیر مناسب وي. موټرو باندې مخکې سټیکرې نه وي چې اوس پې سټیکرې لګول شوي دي او موټر له ورایه معلومیږي چې دا د ملي راډیو تلویزیون موټر دی. نو که چېرته موټر همکاران یو ځای ته ځي نو د هغوی قدر او احترام کیږي او د ورایه دوی ته معلومیږي چې دوی له ملي راډیو تلویزیون څخه راغلي دي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سوشل میډیا ریاست چې د هیواد د رسمي ژبو په ګډون پر 5 ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو لکه ایکس، فیسبوک، انسټاګرام، تلګرام، واتس اپ، چینل یوټیوب او داسې نورو اپلیکیشنونو کې نشرات کوي او زرګونه څارونکي او مینوال لري. په سوشل میډیا کې موږ تقریبا په 100 ژبو باندې نشرات لرو. اوس نړۍ د سوشل میډیا ته ډېره مثال توجه ده، زیاتره خلک نه تلویزیون دومره اوس ګوري، وخت ورته نه راډیو ګوري، همدغه سوشل میډیا ده. یو موبایل چې تا سره وي د ټولو ځواب ویلی شي. نو د سوشل میډیا اوس په افغانستان په ملي تلویزیون په اډانه کې بسته ریاست دی چې فوق‌العاده کار ورته کوي. در حال حاضر سوشل میډیا و تلویزیون ملی افغانستان در 8 پلتفرم که حدوداً 59 حساب میشه داریم و در مجموع به شکل خبری و شکل اجتماعی و موارد دیگر ما نشرات میکنیم که تمام اینها به زبانهای مختلف است. اکثرا 2 زبان ملی و رسمی داریم که زبان دری و پشتو است و همچنان زبانهای محلی افغانستان که از جمله زبان ازبکی است، پشتویی است، بلوچی است، نورستانی است. اینا همچنان در سوشل میدیا ما فعال است. در کنار از این ما زبانهای بین المللی همچنان فعالیت داریم که یک زبان انگلیسی است که از قبل بوده و زبان عربی است که ما تازه در فعالیت خود آغاز کردیم. تلاش ما باعث شد که به مراتب از قسمت دنبال کننده، از قسمت همچنان کسایی که ما را میپسندند و همچنان که ما را میبینند نهایتش تغییرات احساس کنیم. یعنی میتونم به حد فیصدی بگیم که قبلا اگر 100,000 ما دنبال کننده در صفحه داشتیم تا اکنون ما او دنبال کننده ما تا 800,000 است. یعنی 700,000 ما پیشروی داشتیم از نگاه دنبال کننده. همچنان یوتیوب ما که به میلیون رسید بعد از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان و همچنان یوتیوب دری ما همچنان از مرز میلیون گذشت سابسکرایبرشان که نهایتش همون تلاش‌هایی است که بعد از حاکمیت امارات اسلامی در صفحات ما ظاهر شد. ملي راډیو تلویزیون نه یوازې دا چې د تلویزیون پر پرده یې د بیلابیلو ژبو د مینوالو خیال ساتلی، بلکې په نړیوالو ژبو یې هم د خبري سرویسونو نشرات پیل کړي دي. موږ د تلویزیون په نیوز برخه کې 2 ژبو باندې چې هغه موږ نشرات پیل کړي دي، مخصوصا په 10 بجې باندې عربي نیوز او په 11 بجې باندې انګلیسي نیوز، چې دا د ملي راډیو تلویزیون په تاریخ کې یو نوی قدم ده. ملي ټلویزیون ته له عصر سره سم ځینې داسې تخنیکي وسایل هم پیرل شوي چې نه یوازې پخوا یې نه لرل، بلکې د اړتیا پر وخت به یې له پروډکشنونو سره قرارداد کاوه. اوس د ټلویزیون مسؤلین خپلو کارکوونکو ته د دې وسایلو د زده کړې لپاره ښوونیز سیمینارونه جوړ کړي. د سیمینار ټول درسونه بیا خپله د ملي ټلویزیون په کارپوه کارکوونکو لخوا تدریس کیږي، بغیر له هغو تخصصي مواردو څخه چې باید متخصص استادان ورته ونیول شي. پخوا په ملي راډیو تلویزیون کې ګیمبل نه درلود او دا یو اړتیا وه. اوس دغه د ګیمبل د ښه استعمال په برخه کې موږ یو دغسې چا ته اړتیا لرو چې هغه نورو کارمندانو ته وښیي. یا مثلا موږ په ملي راډیو تلویزیون کې مخکې ډرون کیمره نه درلوده او اوس موږ خپله باندې 5-6 ډرون کیمرې لرو. دغه د ډرون کیمرو د استعمال لپاره اړتیا ده چې هغه نورو کسانو ته یې وروښیي. یا مثلا موږ په ملي راډیو تلویزیون کې مخکې هغه کیمرې مو زړې وي، اس ډي کیمرې وي، دغه اوس نوې کیمرې هغه یو څوک باید راسي هغه کارمندانو ته یې وروښیي. نو دا اړتیا ده چې په مختلفو برخو کې کوشش مو روان کړی ده چې هغه خپل کارمندان په خپله باندې وروزي. د ظرفیت لوړونې دغه برخې ته د موږ توجه او فکر دا خاص دغه د کارمندانو د پاته کېدا په دلیل باندې دلته چې دغه کارمندان د موږ سره هغسې د دوی ظرفیت کمزوری ده
په خپله برخه کې کمزوري لري هغسې بېکاره نه سي او هغه بې وظیفې نه سي همغه دلته له موږ سره پاته سي هغوی ته مو کورسونه دایر کړي دي او هغه د کورسونه یا سیمینارونه بیرته د خپل د ملي رادیو تلویزیون له اړخه دي موږ په ملي رادیو تلویزیون کې الحمدلله ډېر مسلکي کدرونه لرو ډېر فعال خلک لرو ولې دغه فعال ټول خلک هم فعال نه دي او یو علت یې دا و چې دلته له هغو خلکو کار نه دی اخیستلی سوی هغه خلک چې معمولي یو ډېره کمه خواري غواړي یو کم تکلیف غواړي چې هغه اپډیټ سي ځان ورسوي دوی به د بیرون نه یو څوک راوستل د بیرون نه به یې قراردادي خلک راوستل د بیرون نه یو څوک به راتلو هغو به کار کوه هغه بله ورځ چې وظیفه به یې خلاصېدله دې ځای به تو هغه څوک چې په رسمي تشکیل کې دلته موجود و هغه ځپل سوی و د هغه روحیه مړه وه له هغه چې کار نه اخیستل کېدو اوس مو په دې برخه کې په مختلفو برخو کې ولایاتو کې او دلته مرکز کې روزمره کورسونه روان دي د اسلامي امارت په حاکمیت کې یوه بله لاسته راوړنه په شته امکاناتو او ظرفیت د ملي ټلویزیون په اډانه کې د ملي نیوز شبکې د فعالیت پیل و هغه چاره چې د تیر حکومت مسئولین یې د خپرونو په پیل ونه توانیدل خب قسمی که شما آگاهی دارین که تلویزیون ملی نیوز قبلا افتتاح شد در یک سری خیلی کوچک ولی بین کارمندا انگیزه وجود نداشته اراده قوی وجود نداشته و رهبری کوشش به این نمیکرد که تلویزیون ملی نیوز باید به شکل درستش پیش برده شود په تیر اداره کې هم موږ ډېر امکانات درلودل ټولو ته دا جوته ده دا خبره خو یوازینی شی چې تشه یې محسوسېدل هغه دا و چې کلک هوډ او اراده موجوده نه وه په تیرو دریو کلونو کې اسلامي امارت او په خپله ملي راډیو تلویزیون رهبري چې ده اراده یې پیاوړې وه او همدا د دې لامل شوه چې ملي نیوز افتتاح شي او عملی چاره پیل شي و فعلا قسمی که دیده میشه رهبری امارت اسلامی به خصوص تلویزیون ملی و همچنان کارمنداش انگیزه داره و اراده به پیشبرد از این برنامه داره قسمی که شما میفهمید که تلویزیون ملی نیوز خیلی امکانات خیلی کم داره فعلا ولی با این امکانات کم خود کارمندا اراده قوی به خاطر پیشبردش دارن با آمدن امارت اسلامی رادیوی افغانستان در هر سرسات خبر داره و خبری که دست اول است و همچنان منبع موثق و خبر با ارزش. در گذشته ما از رادیو صرف 5 دقیقه خبر داشتیم سر هر ساعت و 2 سرویس مرکزی خبر داشتیم 7 تا 8. حالا ماشاءالله ما در ساعت 7 صبح که سرویس های خبری ما آغاز میشه سرویس های خبری ویژه مفصل با گزارش ها است سر تا سر 33 ولایت افغانستان به شمول کابل 34 ولایت له اوسنی عصر سره برابرې د ټلویزیوني خپرونو دغه سټوډیوګانې د ملي راډیو ټلویزیون د آرټوګرافیک برخې کارکوونکو لخوا جوړې شوي هغه چاره چې تر دې وړاندې به د یوې سټوډیو جوړولو لپاره له بهره ورته کسان راوستل کېدل او پر خپلو ظرفیتونو د نه باور له امله به بهرنیو انجینرانو ته لکونه ډالر ورکول کېدل دا هر څه د یو بېوزله هیواد د وګړو د وینو په قیمت تمامېدل خو ډېری داسې مواد هم شته چې د شخصي او ناسنجول شوي ذوق له مخې ترې د یوې خپرونې د ثبت کار هم نه دی اخیستل شوی خو اوس په کم لګښت او له شته ظرفیتونو په ګټې اخیستنې سره په لوړ کیفیت د سټوډیوګانو جوړول له پلانه تر ګټې اخیستنې دلته کېږي له هغې جملې چې یو تغیر د ملي راډیو تلویزیون د سټوډیوګانو رغول دي موږ په ملي راډیو تلویزیون کې یوه سټوډیو اوس دغه مرکزي سټوډیو کومې سټوډیوګانې چې موږ رغولې دي او کار پرې باندې کېږي هغه ډېر هغه یو ضرورت او ډېرو کارو ته په کتو باندې یو سټوډیو مو رغولې ده او په ډېرو کمو مصارفاتو باندې مصارف هم پرې باندې لوړ نه دي راغلي او هغه سټوډیو چې عملاً کار اخیستلی کېږي پخوا داسې و چې مثلا یو سټوډیو به ایجادېدله یا جوړېدله یو څونه پوره سره کېناستي دلته ډېر مثالونه یې دلته شته سټوډیو رغول سوې ده ولې یوه ورځ هم استفاده نه ځینې سوې هغه بېرته له بینه تللې ولې اوس کوشش مو دا ده چې له یوې سټوډیو چې د موږ په مختلفو برخو کې په مختلفو برنامو کې د هغو استفاده وشي یا لکه مثلا موږ دغه لوی میزونه دي چې کله په یو سټوډیو کې جوړېږي هغه باید ټایرونه ولري چې هغه له یوې ساحې نه انتقال شي بلې ساحې ته او په دې ځای کې بیا بله خپرونه ثبت شي یا مثلا موږ په بیکګراونډ کې انوارۍ لرو هغه انوارۍ باید وګرځي چې یو طرف باندې به استفاده کېدله اوس دغه بل طرف هم ځینې استفاده شي مصارفات هم ډېر نه وي او هغه کار هم ځینې واخیستلی شي او دا ښکاره تغیرات یعنې هلته اوس تقریبا د موږ دغه ډېر کارونه
ډیر کله ډیر کم ضرورت چې موږ بیرون یو شرکت ته چاته مراجعه کوو د موږ تقریبا د هر څه د خپله د ارتوګرافیک د برخې دلته موږ کوم په تشکیل کې کوم ملګري لرو د همدغو ملګرو په توسط باندې دا کار روان خوشبختانه که ما از سیستم کاری خود رادیو تلویزیون کمپلیت یک سیستم داره. ما ارتوگرافیک داریم که در بخش دیزاین و دیکور یا کار میکنن. اگر ما موادش از بیرون خریداری کردیم، ساختار و کارش خود دیکوریشنش ارتوگرافیک ما کرد. اگر ما بعضی وسایل که از بیرون خریداری کردیم، نقشهش، دیزاین، کار تکنیکیش خود ما و همکارای ما کرد که امروز ادامه داره کار ما. ما پلانای زیاد داریم. مخکې د بیرون بازار خو څه کوي چې د خپله د افغانستان له مارکیټ نه به دا کار کېده، د بیرون نه به خلک راوستل کېده او په ډالرو باندې به دا کار کېده چې هغه په ډېر لوړ مصارف په باندې کېدل، د افغانستان هغه بودیجه به پرې ضایع کېدل. ولې د راتلونکي لپاره موږ اراده دلته انشاءالله تعالی په دې څو لنډ وخت کې به تاسې ډېرې نورې مهمې سټوډیوګانې چې هغه به په ډېرو کمو مصارفو وي او ډېر لوړ کار به ځینې اخیستلی کېږي، د ننني وخت سره د معیار سره برابر استودیوګانې هغه به انشاءالله تعالی رامنځته کېږي. ما 4 چینل نشرات داریم. از یک نقطه فکر بگو قبلا یک کامپیوتر استفاده میشد، اما حال هر چینل ما تجهیزات علیحده داره، استودیوهای علیحده داره، استودیوی شبکه خبر کاملا علیحده است که 4 استودیویی که مربوط از او است، استودیوی پرودکشنش، استودیوی پی سی آرش او کاملا علیحده است. استودیوی ملی، او استودیوی ملی کاملا پرودکشنش علیحده است، استودیویش علیحده است، استودیوی ملی سپورت هم به می شکل، و استودیوی تلویزیون تعلیمی و تربیتی هم به می شکل که وسایل تجهیزات زیاد به کار است که ما خوشبختانه امروز وسایل تجهیزات خریداری کردیم، از خود دولت بر ما خریداری کرده که ما از اون استفاده فراوان داریم. له ملي ټلویزیون څخه حج ته تللي کارکوونکي د دې فریضې د بیلابیلو مناسکو پر ثبتولو بوخت دي. دا د کوم ځانګړي راپور او شته پیښو د ثبت صحنه نه ده، بلکې د پلان له مخې تللې کارډله د حج د مراسمو د یو جامع داسې مستند پر جوړولو کار کوي چې حج ته تلونکي کسان به ترې د مراسمو د ادا کولو لپاره معلومات اخلي. مخکې پخوا د جمهوریت په وخت کې حج ته خلک لیږل کېدل او دغه د حج لپاره د حج اوقافو لخوا به یادونه ورته کول کېده، دغه مصارف به د هغوی په غاړه و، له دې خوا به 2 کسان کارمندان حج ته، او دا کارمندان چې به کله انتخابېدل دا به یو قرعه‌کشي به کېدله چې 2 کسان یې بس دا خلک به لاړ شي د حج لپاره. هلته چې به تللو هغه ځای چې به یو څو ګزارشونه رالیږل. لومړنی ځل داسې موږ د دې حج کې سږ کال موږ دا تصمیم نیولی چې له دې ځای چې دغه کوم کارمندان چې هغه ته ځي حج ته ځي، په حج کې به دا کارمندان هلته د پیل نه مثلا له دې ځای له کوره چې روانېدل او بیرته تر راتګه پورې دغه ټوله صحنه ټول حالات یې ریکارډ کړي دي، ثبت کړي دي ځان سره. دا یې دې په خاطر باندې چې د اوسني حالاتو کې کله که څوک عمرې ته ځي یا حج ته ځي، هغه یوټیوب چینل ګوري، هغه انټرنیټ ګوري، هغه نور سوشل میډیا کې څه ګوري، هغه یا په نورو مذاهبو دي یا په نورو ژبو باندې دي، هغه معلومات دقیق نه وي، د موږ د مذهب سره سر نه خوري. دغه د موږ کارمندان چې تللي دي دغه اوس په کومو پیکیجو باندې د حج او د عمرې چې کار روان ده، دا به لومړنی ځل او د ملي راډیو تلویزیون په تاریخ کې لومړنی یو کار وي چې موږ به دغسې یو سیټ اپ د افغانستان په محلي ژبو او په دغه 2 رسمي ژبو باندې موږ دغسې یو څه ولرو چې بیا به څوک دې ته اړتیا نه لري چې بل ځای یو څه پسې وګرځي. عملاً به یې په سکرین ویني، عملاً به هغه پروسه مخامخ د کیمرې په مخ باندې ویني، او هغه د عباداتو برخه یا هلته هغه د تګ و راتګ د اوسېدا په تیاره کې د احرام تړلو فرض او سنت هغه ټولې برخې په ډېر ښه ډول باندې عکاسي سوي او ثبت سوي دي چې دا به د ملي راډیو تلویزیون یو ډېر لوی لاسته راوړنه یو د ولس لپاره به یو خاصه ګټه وي. دلته بیا د امریکایي اشغال د 20 کلنو وحشتونو پر مستندولو کار روان دی. که څه هم د دې خونړي انقلاب او پر ضد یې د افغان ولس بې سارې مبارزه له چا پټه نه ده، خو د دې مستندونو یوه ستره موخه افغان راتلونکي نسل ته د ازادۍ لپاره د خپلو اجدادو د قربانیو وریادول دي. ملي ټلویزیون د خونړي اشغال تاریخي، فکري یرغل، سیاسي او اقتصادي مستندونو لپاره
د ټلویزیون په تشکیل کې نوی مستقل آمریت او بشپړ مسلکي کاري ټیم ګمارلی دی. موږ په دې برخه کې د مستنداتو لپاره یو ځانګړی مستقل امریت رامنځته کړو چې هغه کې بیا تقریبا 3-4 امریتونه دي او دغه امریتونه هر یو خپل مسؤلیت لري چې په هغه کې یوه غوښنه برخه خاصه برخه هغه د 20 کلن اشغال ثبت ده. په دې 20 کاله کې څه تیر سوي دي، کوم ورانۍ راغلی ده، کوم ظلمونه سوي دي، کومې نارواوې سوي دي، کوم افغانان ځورېدلي دي، څنګه دا خلک ځورېدلي دي، دا ثبتوو او ارشیف ته یې سپارو او قرار دې نه کوشش کوو چې هغه ولس دغه څه چې دلته تیر روان و او اوس روان دي دا خلکو ته وړاندې. د مستندونو پخوا موږ یو عادي مدیریت درلوده، اوس لا نیکه مرغه هغه په امریت باندې بدل شوی. د امریت څخه هدف او موخه هم دغه ده چې باید په تلویزیون کې د مستندونو برخه کې زیات بدلونونه راشي چې راغلي دي. دا د ملي ټلویزیون د مرکزي څانګې حویلی ده. له منځه یې دا تاو شوی اوسپنیز دیوال او اغزن سیم د همدې ټلویزیون ځمکه ده چې د تیر حکومت پر مهال یوې بهرنۍ ادارې ته متر مربع په 1 امریکایي ډالرو ورکړل شوې وه. یوازې دا نه ده، پر نورو ځمکو یې آن د غصب قضیو شتون درلود چې اوس بیرته راګرځول شوي دي. ملي راډیو تلویزیون تقریبا ډېر جایدادونه لري او د ډېرو جایدادو علت یې هم دا ده چې کله هم د ملي راډیو تلویزیون چېرته دغه انتن د پرېستندې دا درېږي هغه ډېرې مضرې شعاوې لري او دغه د ولس له شعاوو د خلاصون په خاطر باندې چې دغه خلک له شعاوو متضرر نه شي، نو شاوخوا ډېر لوجی ورته پرېږدي او په دې کې په مختلفو وختو کې خلک ورته راداخل سوي دي، دغه مځکې یې غصب کړي دي. لکه یو مثال یې په یکتوت کې، په یکتوت کې موږ 12.5 جریبه مځکه تقریبا 12 کاله غصب سوي او هغه یو بل چا خوړل. په دې باندې هر څومره زور وهل سوی ده، چا کوشش کړی ده، هغه بیرته د مافیا ښکار سوي دي، یا په هغه کې فساد سوی ده، یا د هغه په مقابل کې څوک درېدلي دي، یا د هغه په وړاندې باندې له زوره کار اخیستل سوی، له واسطو کار اخیستل سوی چې لله الحمد موږ دغه یو څه موده وړاندې وتوانېدو او د عدلیې وزارت د وزیر صاحب محترم په همکاري باندې او د هغوی په لارښوونه باندې د هغوی په مرسته باندې هغه مځکه له غصب نه راوګرځېدله، اوس د ملي راډیو تلویزیون په اختیار کې ده. دغسې دلته موږ په مرکز کې څو جریبه مځکه وه چې هغه په خارج کې یو چا ته تقریبا د اشرف غني په وخت کې په $1 باندې متر مربع ورته حساب سوي و چې هغه بیرته راوګرځېدله. دغسې موږ په پلچرخي کې مځکه لرو چې هلته نږدې و چې خلک هغه د شاوخوا چاردیوالي سپېره تاو سوې دغه چاردیوالي له بینه یوسي، همغه مځکې دفاع سوې ده او همغه مځکه بیرته هغه کوم ځای چې عامو خلکو ضرر ورته رساوه یا متضرره کېدله هغې برخې مخنیوی سوی. ملي ټلویزیون د نورو ډیری امارتي ادارو په څیر یوه عایداتي اداره ده. کلونه د دې ادارې عواید له کومې ځانګړې تګلارې پرته راټول شوي چې حساب ورکونې لپاره یې د وخت له هر کارکوونکي، شرکت او دولتي ادارې سره جلا جلا خبرو ته کینو. خو اوس تازه په بیلابیلو پړاوونو او شرایطو د عوایدو د راټولولو پر تګلارې کار کیږي. د ملي راډیو تلویزیون د بازاریابي برخه یا د مارکیټینګ برخه هغه متاسفانه به ووایو چې د عوایدو ترڅنګ چې عواید راپورته کېدل داسې مشخص میکانیزم یا مشخص چوکاټ نه ورته جوړ سوی چې په هغه تګلاره کې مخکې لاړ شي. اوس تقریبا څه موده وړاندې د عمومي رئیس په هدایت یو کمیټه رامنځته سوې ده او په دغه کمیټه کې د دې لپاره یو مشخصه تګلاره باندې کار کېږي او تقریبا رانهایي سوې ده چې د موږ د دولتي اداراتو سره د مارکیټینګ په برخه کې تګ څنګه وي، شخصي تجاراتو سره مو تګ څنګه وي او د شرکتونو سره د موږ مثلا هغه د مارکیټینګ د برخې هغه مسؤلین په کوم ډول باندې ورسره مخکې لاړ شي. عواید چې مثلا راټولیږي هغه د یو شخصي جوړجاړي له مخکې لاړ شي او که د یو اداري اصولو د اداري پروسیجر د لارې هغه چوکاټ مخکې لاړ شي. نو په دې باندې تقریبا هغه کار سوی ده او دغه د مارکیټینګ د برخې لپاره ټول لایحه او طرز عمل نهایي سوي دي. په لنډ وخت کې به انشاءالله تعالی په کار پیل وکړي. په تیر حکومت کې د ملي ټلویزیون د ننه یوازې د مالي ادارې او د ځمکو غصب قضیې نه دي چې اوس یې پر تصفیه کار روان دی، بلکې پر اسمایي غره ولاړې د شخصي ټلویزیونو دا ولاړې ستنې هم د ملي ټلویزیون پوروړې دي. اوس یې مسؤلینو د پاتې حسابونو د پاکولو لپاره مټې رابډ وهلې دي. د کوی اسمایي په برخه کې یو څه یادولی شو، کله ناکله زه ملګرو ته یادونه کوم په ډېرو برخو کې له موږ چې دغه داخلي رسنۍ کله خفه وي. متاسفانه د کوی اسمایي کې هلته موږ ډېرې رسنۍ لرو چې تقریبا 10 کاله 15 کاله 12 کاله په دوی باندې هغه پیسې چې هغه د ملي راډیو تلویزیون د مځکې یا د دې ځای
یا هغه کوم قرارداد چې ورسره سوی وي د هغه حق هغه باید ملي راډیو تلویزیون ته ورکول سوی وای، نه وي ورکول سوی. یو هیات مو انتخاب کړو چې په هغه هیات کې خپله زه م وم. هلته م تقریبا 3-4 ورځې ټول ډیوایسونه هغه مو شمار کړو، په هغه پسې وګرځېدلو. هغه څه اصول چې د ملي راډیو تلویزیون او د هغې شرکت لخوا کوم تفاهم پې باندې سوی و، تړون سوی و، هغه مو بررسي کړل. او د هغه نه اوس تقریبا ښه لوړ عواید د افغانستان ملي راډیو تلویزیون هغه بانکي اکاونټ ته جمع کېږي او لا هم دا پروسه په ښه شفاف ډول باندې روانه ده، ولې هغه له درېدلي حالت نه راوتلې ده. پخوا دغه داسې موجود و چې له 1200 کلو چې هلته هغه پیسې پې باندې پاتې وې، نه یې جمع کړې، ولې اوس هغه پیسې جمع کېږي. باغوان د ملي ټلویزیون د ټوکېدلي چمن پر اوبولو بوخت دی. د ټلویزیون دا زرغونه فضا د کارکوونکو او د خپرونو د میلمنو لپاره آرام بخښونکې ده. که څه هم د میلمنو لپاره ځانګړی میلمستون شتون لري، خو ډیری میلمانه خپرونې ته تر تګ وړاندې پاتې شیبې په همدې فضا کې تیروي. دا ودانۍ تازه رنګ شوې او د ټلویزیون دننه ډیری ښکلاییزې چارې لا هم دوام لري. د ملي راډیو تلویزیون د ښکلا په برخه کې چون ملي راډیو تلویزیون یو فرهنګي او هنري ځای ده، دې لپاره مو کوشش دا روان ده کوم څومره بودیجه چې لرو یا څومره امکانات چې لرو، وخت په وخت باندې مو هغه تعمیرات په نظر کې نیولي چې ځینې تعمیرات رنګېدلي دي او ځینې تعمیراتو لپاره هغه شعارونه، لوګوګانې او هغه څه چې د ښایسته توب یا ډیزاین په برخه کې ضرورت او اړتیا هغه مزین سوي دي او هغه ښایسته سوي دي. د چمنونو او د باغباني په برخه کې، د ونو او سرسبزي په برخه کې هغه الحمدلله تر پخوا یې ډېره ترقي کړې ده، ښه سوي دي او لا هم د ښکلا لپاره په خپلو امکاناتو باندې، یعنې خپل دلته چې موږ څه لرو د هغه لپاره یوه ښه استفاده سوې ده او کار کوي. ملي راډیو تلویزیون د تالارونو او کنفرانس رومونو ترڅنګ مثلا موږ دغه تالارونه چې وو، یو تالار به په یو سټوډیو باندې نیول سوی و، په همغه کې به کار کېدو او نورې خپرونې یا نور څه چې هغه په هغه تالار کې سوي وو یا ډېر مهم به و، یو ډېر لوی تالار به و، د هغه مخه به نیول سوی و، هغه کار به هلته نه کېدو. هغه ضرورت ته په کتو باندې چې مثلا دغه سټوډیو په کوم ځای کې مناسبه ده، دا خپرونه د تالار په کومه برخه کې مناسبه ده او دلته کله هغه کار وشي، په دې برخه کې انشاءالله تعالی ښه کار سوی ده. بل موږ دا اوس ملي راډیو تلویزیون کې موږ دغسې یو نړیوال یا په سټنډرډ معیاري سټنډرډ برابر کانفرنس روم نه درلود چې اوس الحمدلله جوړ کړی ده او د دې نه تنها داسې موږ خپله باندې نور د موږ اړوند خپله وزارت یا خپل ټول ریاستونه هغه په ډېر ښه ډول باندې کولی شي د هغې استفاده وکړي. لیکوال د ملي مجلې لپاره د یو مطلب پر لیکلو بوخت دی. دا د ملي مجلې دفتر دی چې له اوږدې مودې وروسته بیرته فعاله شوی او د ملي مجلې د چاپ لپاره چمتووالی روان دی. د مجلې ټولې چارې دلته بشپړېږي او یوازې د چاپ لپاره تر مطبعې وړل کېږي. مطالب یې د ملي ټلویزیون د پالیسۍ له مخې لیکل کېږي او تر چاپه ځي. د ملي راډیو تلویزیون مجله واسې د ملي مجلې په نوم باندې ده. دا تقریبا له فتحې راوروسته لومړنی ځل د لله الحمد چې خپله باندې بیا لومړنۍ ګڼه یې تقریبا میاشت وړاندې چاپ شو او دا به میاشت باندې چاپېږي. چې ملي راډیو تلویزیون یو فرهنګي او ادبي ځای ده، دلته موږ خپله باندې لیکوالان لرو او خپله ډېر فعال خلک لرو، نو هغه د مجلې هغه درېدلی حالت مو بیرته پیل کړی ده او انشاءالله تعالی دا لړۍ به جریان لري. د یاسټ سټلایټ له لارې د ملي ټلویزیون نشراتو په پیلېدو سره نه یوازې دا چې د ملي راډیو ټلویزیون د تصویر کیفیت لوړ شوی، بلکې لګښتونه یې له پخوا څخه په مراتبو کم او د اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د سپما اصل هم په پام کې نیول شوی. ترڅنګ یې د نشراتو پوښښ پراخ شوی او حتی اوس یې نشرات په ګاونډیو هیوادونو کې لیدل کېدای شي. نوي سټلایټ چې موږ یاسټ ته تللي یو، یاسټ مثلا پخوا موږ په نیم ایران کې موږ نشرات نه لرل، یا موږ په متحده عرب اماراتو کې نشرات نه لرل، موږ د اسیا په مثلا موږ پاکستان کې چې هغه ضرور د ګاونډی هیواد ده او موږ هلته افغانان میشت یو، دغه موږ نشرات باید هلته ورسېږي، موږ نشرات د اروپا په ځای باندې باید ګاونډیو هیوادو ته نو هغه نشرات اوس هغې برخې ته رسېږي. نه تنها داسې اروپا ته نه رسېږي، اوس په اروپا کې نشرات تقریبا عموما د کیبل د لارې دي او په کیبل کې موږ خپله باندې اوس هم شتون لرو.
اروپا او اسیا ته د موږ نشرات په ډېر ښه ډول باندې رسېږي او هغه نشراتي لیدونکي د موږ د پخوا په پرتله باندې څو چنده زیات شوي. تمرکز یوازې پر مرکزی ټلویزیوني نشراتو نه دی. ولایتونو کې هم د دې ملي رسنۍ د نشراتو د وسایلو عصري کولو او نشراتو معیاري کولو په لومړیتوب کې دی. د ملي رادیو ټلویزیون اړوند ګوته په شمېر داسې رادیوګانې هم شته چې خپرونې یې له پخوا په ټپه ولاړې دي، خو نوې رهبري یې د پراخ پلان د یوې برخې په توګه د بیرته فعالولو لپاره ګامونه اخلي. بله برخه د محلي تلویزیونونو په اړه باندې داسې هغه انالوګ سیستم دا او انالوګ سیستم ډېر ګزاف مصرف لري. هدف دا ده چې هغه وارزوو چې څومره لیدونکي لري، که لیدونکي نه لري چې هغه مصارف موږ په رادیو باندې وکړو، چون موږ 5 AM رادیوګانې لرو چې تر اوسه پورې متاسفانه غیر فعاله دي. د هغو د بیا فعالیت لپاره کوشش وکړو چې هغه بیا راژوندي کړو، بیرته یې فعال کړو. ملي ټلویزیون شاوخوا 2 لسیزې د خلکو د رسنۍ په نوم یوازې شعار پاتې شوی و، ځکه د ملي په نوم خلکو ته داسې خپرونې پکې نندارې ته ایښودل کېدې چې نه یې د اسلام له مبارک دین سره اړخ لګاوه او نه یې له افغاني اصیل کلتوره رنګ اخیست، بلکې د کرایي ملیشو په وسیله د افغان ولس د یوې سترې برخې وینې پکې د خبرونو سرټکي وو او د افغانستان د ازادۍ په نوم ورځې به پکې د شکر او سجدو پر ځای د کرایي نڅاګرو په نڅا پکې نمانځل کېدې. خو د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته د خلکو د رسنۍ په توګه د ملي ټلویزیون له پردې د افغان ولس رښتینی انځور خپریږي او د افغانستان د رسنیو په منځ کې پر یو داسې سټیج بدل شوی چې د شعارونو زمزمه په لاس د عمل پر ډګر ګامونه اخلي.